ولسی جرګه ناکامورا د پاکستان استخباراتو وژلی دی. د ولسی جرګې یو شمېر غړو ادعا کړې ده چې په افغانستان کې د جاپان د سولې او طبي خدمتونو موسسې رئیس ډاکټر تیتسو ناکامورا د پاکستان استخباراتو وژلی دی او باید په دې اړه ملي او نړیوال بنسټونه ګډې پلټنې وکړي. د جرګې ګڼو غړو نن په عمومي مجلس کې ویل ناکامورا د ختیځ د اوبو د مهار هڅه کوله او د دې کار د پاکستان کینه ورته راپارولې وه. وکیلانو نیوکه کړې ده چې ناکامورا ته د افتخاري تابعیت ورکولو پر ځای باید د هغه د ساتنې ته زیاته توجه شوې وي. بلقیس روشن په دې اړه وویل ناکامورا افغانانو ته واقعي خدمت کوو او ISI ځکه وواژو چې افغانان همداسې په بېوزلۍ کې ژوند وکړي. ولسمشر غني ته به ښه دا وه چې هغه ته یې د افتخاري تابعیت ورکولو پر ځای د ناکامورا د خوندیتوب امنیت لپاره جدي اقدامات نیولی وي. مخدوم عبدالي محمدي هم د ناکامورا وژنه وغندله او له کشفي بنسټونو یې وغوښتل چې د هغه قاتلان دې ژر تر ژره ونیسي. خالد اسد بیا د ولایت مقام په څوبترۍ کې د ناکامورا وژنه د پوښتنې وړ وبلله او زیاته یې کړه چې دا قتل باید په جدي ډول وڅېړل شي. لیلما ولی حکیمي هم ټینګار وکړ چې ناکامورا غوښتل افغانان خودکفا شي او بهرنیو استخباراتو د هغه دا ارمان ونشو زغملی. جنرال لازق د ډیورنډ کرښې قرباني شو او ناکامورا د کونړ سیند قرباني شو. انیسا عمراني بیا د ناکامورا په نوم یو ښوونځی د نومول کېدو غوښتنه وکړه او زیاته یې کړه چې د خجالت ځای دی چې هغه د پاکستان په امر د افغانانو په لاس ووژل شو. ناکامورا له 1980 کال راهیسې د افغانانو خدمت کړی دی او افغانانو د کاکا مراد په نوم پیژانده چې د چهارشنبې په ورځ په یو وسلوال برید کې له خپلو 4 افغان ساتونکو او یو ډریور سره د کار په منځ کې په ډزو ووژل شو.